چې د تابوت ورته په اوږه کې خو څه احساس دی؟ هغه ټول یادونه چې د سره مونږ تیر کړي دي هغه به ذهن ته راتله، روان به په دې ځای کې هم، خو زما ذهن کې ټول هغه خاطرې وي چې د سره مونږ تیرې کړې وي. او دا تیر ځل د اخري وار چې زه آی پی ایل په منځ کې ورغلم نو دننه خو خیر اول ور پرېښودو نه، ځکه چې دی په داسې حالات کې و چې مونږ ته اجازه نه وه، خو تنها 10 دقیقو دپاره اجازه وه. نو چې ورغلو ورسره کېناستو نو ده مونږ ته هېڅکله هم دا نه ظاهروله چې زه مریض یم او زه سخت مریض یم. ښه صحیح راجیګ شو، خو کېناستو سره زه هم نبي و او مونږ د اجازه یې راکړې وه 10 دقیقو دپاره، خو تقریبا 40 دقیقې ورسره زه کېناستم. نو دې وخت کې هغه ډاکټر نفر راولېږل چې دوی ته ووایه چې تاسو وخت ورپوره شو. نو ده چې هغې وخت کې په هغه هلک باندې څومره غوسه وکړه، هغه هېڅکله هم د مزل نه وځي. هغه ته یې ویل چې دا باید ما سره دلته پاتې شي، نور هم دوی سره زه ډېرې کیسې کړم. نو ډاکټر د کور ودانې هغه خو مونږ ټول پېژاندو لوبغاړي، نو ویې ویل چې زه خیر دی 15-20 دقیقې نیم ساعت نور هم ورسره کښېنئ. نو حالات هغې وخت کې ډېر خراب و د شاپوره جي، خو ده هېڅکله مونږ ته دا نه شو کولی. پخوانۍ کیسې به یې کړې، پخوانۍ هغه به یادولو. ما ته به یې ویلې چې ستا د آی پی ایل یو میچ ما نه دی مس کړی، هر یو میچ دې ګورم. تلویزیونو ته مخامخ لګېدلی وي، ستا یو میچ ما نه دی مس کړی. نو کرکټ سره ډېره مینه لرله. په دې حالاتو کې چې دی پروت و، په خدای قسم ده به ویلې چې د افغانستان کرکټ به څنګه ښه شي، افغانستان کرکټ به څنګه پرمختګ وکړي. د ده ذهن کې همدا شی و چې څنګه وکولو چې د افغانستان کرکټ یو داسې لیول ته ورسو. نبي ورته هم ویله چې اوس ته د خپل صحت خیال وساته، انشاءالله کرکټ په الله خیر کړه. خو ده په هغې وخت کې هغې مریضتیا کې هم د افغانستان کرکټ غم وسره چې څنګه موږ داخلي کرکټ ښه کړو، څنګه موږ نړیوال کرکټ نور ښه کړو، څنګه موږ د افغانستان خدمت وکړو. نو یو داسې ستوری چې هېڅکله هم په ټول عمر کې ما تر کله بده خبره نه ده اورېدلې، نه کوم لوبغاړي ته کړې ده. اکثر لوبغاړو به دوی سره ډېرې خبرې کړې، لږ لږ به تنګول، خو ده هېڅکله هم هغسې ریاکشن نه ده ښودلی، همیشه به خوله خندا وه. نو خاطرې ډېرې زیاتې دي، خو بس الله دې د هغه ته هغه دنیا ښایسته کړي او جنتونه یې نصیب شي. زموږ ټولو هېوادوالو ټولو نه دا هیله ده چې خپل دعاګانو کې یاد ساتي او دغسې یو لوبغاړی بیا په هېواد کې راتلل په ډېره مشکله وي. په دغه سختو حالاتو کې چې افغانستان کرکټ کوم ځای ته را رسولی، د دوی هلې ځلې دي، زموږ چې دلته ناست یو د دې لوبغاړو هلې ځلې.